لاندې یا وچه غوښه چې په ځینو سیمو کې ورته کتره هم وایي د افغانستان له دودیزو خوړو څخه ګڼل کیږي او اوږده تاریخي مخینه لري. په افغانستان کې ډیری هغه کسان چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي د ژمي په رارسېدو سره لاندی کوي، پسه او یا هم خوسۍ حلالوي. بسم الله له 3 لسیزو راهیسې د لاندې د غوښې د پلور په کاروبار بوخت دی. دی د دې دودیزو خوړو یا لاندې په اړه داسې راته وایي: لا تکلنۍ را په دې خوا دلته د لاندې غوښه پلورو شاوخوا 10 کاله مې کېږي. دا د افغانانو پخوانی دود او فرهنګ دی. د دې مخینه له 100 کلونو اوړي. هغه وخت چې په کلیو کې خلکو تازه غوښې ته لاسرسی نه درلود یا به دوکانونه لري وو، نو خلکو به غوښه وچول او له هغه به یې د وخت په تیریدو سره استفاده کوله. په کلیوالو سیمو کې خلک د ځان لپاره خپله لاندی کوي، خو په ښاري سیمو کې په بازار کې هم پیدا کیږي. دا مهال په کابل کې د 1 کیلو لاندې غوښې بیه له 200 تر 800 افغانیو ده. لاندی پر افغانستان سربیره په بهرنیو هیوادونو کې هم ګڼ شمېر مینوال لري او ډیری افغانان یې بهر ته د ډالۍ په توګه وړي. قیمت فعلا 700 د لاندې د غوښې د 1 کیلو بیه 200 افغانۍ ده. لاندې له هیواده د باندې هم ډیر مینوال لري. خلک یې د تحفې په ډول پاکستان، ایران، ترکیه، حتی ډیری امریکایي او اروپایي هیوادونو ته هم وړي. موږ له بدخشان او څیرمه نورو ولایتونو څخه پسونه راوړو، هغه بیا حلالوو او په ځانګړي شکل هغه وچوو، بیا یې دلته پلورو. پیرودونکي وایي د لاندې غوښه د افغانانو پخوانی دود او فرهنګ دی. د کابل په یو شمېر عصري هوټلونو کې هم د لاندې پلو خاص نوم لري او د نورو افغاني خوراکونو په څیر ډیر مینوال لري. دې کوڅې ته خو زه دایما بسم الله جان ته راځم. دا وچه غوښه ده، د لاندې غوښه ډیره ښه غوښه دی وچې له دنه دایم وخت موږ وړو. یگان میلمسته یو بعضی دوستان ته سیلیگو توفه گفته، نو دا ډیر بهترین ښې غوښې وچه‌ای د پسه د غوښې د لاندې سیده عنعناتو کلتور سابقنه د افغانستان د خلکو رواج ده. سهار زمای د وچه غوښه ډیر صفه گوشت لاندې کې از خو یک چیزی است که د لاندې غوښه په افغانستان کې داسې یو شی ده چې ډیر کم پیدا کیږي. ډیر ښه شی ده او خلک یې هم ډیر خوښوي. د لاندې په کولو خلک ډیر زحمت وباسي، هغه پاکوي بیا یې وچوي. د کابل په یو شمېر هوټلونو کې هم د لاندې پلو پیدا کیږي چې له نورو غوښو څخه بیل یو ځانګړی خوند لري. دغه دمه هم د لاندې پلو ځان ته راغوښتی او خورم یې ډیر مې خوښیږي. خو ډاکټران بیا په دې باور دي چې د لاندې غوښه صحي خواړه نه دي او د دوی په خبره چې باید ډیره استفاده ورڅخه ونه شي او پر ځای یې له تازه غوښې ګټه واخیستل شي. د لاندې غوښه یا وچه غوښه چې په افغانستان کې د پیړیو نه را په دې خوا یو رواج او کلتور ګرځېدلی دی او دا په هغه یخو منطقو کې چې هغلته د ژمي په درندو واورو کې دغه امکانات نه وي چې دوی تازه غوښې ته لاسرسی پیدا کړي. نو په هغه منطقو کې دوی همدغه یو کار کړی دی تر څو دغه د مني په آخرو میاشتو کې دوی دغه غوښه وچه کړي او ژمی د هغې نه استفاده وکړي. صحي مسئولیت نه لري په دې خاطر باندې چې د سازمان صحي جهان د خانه د اپروف شوی نه ده. نو په دې خاطر باندې هیڅ نوع صحي مسئولیت نه لري. هغه افراد چې هغوی د زړه تکلیف ولري یا د رګونو تکلیف ولري، اتریسکلوروزس په نامه باندې تکلیفونه ولري، د هغو دپاره خو فوق العاده مضره ده. ولې هغه سالم اشخاص چې د دوی د ځوانۍ په عمر کې دي هغوی ته بار خوراک باعث د دغه د زړه د تکلیف او د رګونو د تکلیف سبب کیږي. افغانان لاندې د اکراب یعنی لړم په میاشت کې کوي او د ژمي په یخو شپو او ورځو کې د کورنۍ له نورو غړو او ځینې وخت له خپلو خپلوانو سره په ګډه خوري.